رب العالمین د بادشاہ دربار ته ورسېد. ښځې لی بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې یو ماشوم مې راوسته او ډېر خالق دی، ځان سره لویوه تربیت یې کوه، خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته، نارینه اولادې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی، مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي، او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو، یا به ځان سره بچي کړو، او که بچی نه نو خرڅ به کړو، نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل، د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړیه داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به دله منځه وباسو، لوی به یې کړو، اسیم زما ستا زوی نشته، به دا زمونږ زوی شو. وی ډېره ښه ده ښځه. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي، اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه، هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې. رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې، او دې خوا رب العالمین د بادشاه دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي، هغه مره مشکلات او غمونه پې ډېر راځي، لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پې رالل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختی لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه موی کنه وی سخت پسې راته. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختی راوسته، کوی ته ورسېد، د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تاته الله یو عبرت او یو سبق ښیي. که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي، نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا، رب العالمین به د هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی، ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رول یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نظ مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ، که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن، نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلي، نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به، زلیخې به کمیس راښکلي، غلطي به د هغې وي. چې دې کله کمیس وکته، فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی، نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و، هغه پوه شو په دې، وی دا خو د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی، او د ښځو سکیمه او مکر او جال دا ډېر فراخی، ډېر لوی وي، دې نه بچ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر، ما تېره جمعه هم درته ویلي چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه، خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي. یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف علیہ السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره، ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي، ته به وایې چې زلیخې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده، نو پام کوه دا خبره بار ونه باسې. او ښځې ته څه وایي؟ اوس پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو، چا ته غږ ونه کړې، څوک خبرې نه خبر نه کړې، نوره بې عزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده، الله نه بخښنه غواړه.
اوس خو پکار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولی وي یا سزا یې ورکړې وي. نه نه کمزوری و غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبک پام کو وګورئ بس خدای نه بخښنه وغواړه. یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شوه. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي. یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وي نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي. یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وي نو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته پراپېګنډې شروع شي د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو د افسرانو ښځو دا پراپېګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې بېعزتي مې کېږي کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې بالښتونه یې ورته کېښودل هغې ته ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچ و چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده میوې ورته مخکې کېښودې او د هوښیاره وه زلیخا چړې یې ولې لاس کې ورکړې ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي. هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دوی کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا غټ تکیاګاه یې جوړه کړه او وآتت كل واحدة منهن سكينا الله فرمای ارچا لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن یوسف علیه السلام خو غلام عمره او په دې خرازه پیوس یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو او غلام دی اوس حکم دی ورته د خپل مالک سردار خو چې څنګه را ننوت فلما رأینه اکبرنه چې د ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی. دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي او دا خو ډېر خشته دی دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعن ایدیهن د هغه میوو په ځای باندې چړې په دې خپلو ګوتو راښکلې. پوی نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن په داسې غالب شو داسې چې بس په ځان پوی نه شو د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا او الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر پاک دی. دا انسان نه دی دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده. د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل. د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی د انسان نه داسې فرشته معلومېږي مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخا دغه ځای کې ډاډه شوه. تاسو زه ملامته کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ورته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته ووې. بس فورا زلیخا دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې. ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل
تا خو ته یو ځل چېرته مطالبه وکړه ستا په ځای کې مونږ وې دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې، نو دا هغه ځای کې څه وایي؟ دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم، ما ته مطالبه کړې ده، بالکل ما ته مطالبه او طلب کړې دی، ډاډه شوه چې زه مجبور یم، خو ځان یې رانه بچ کړ. ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین. که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي. نه یې پرېږدم جیل ته به ځي، پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله؟ داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه که د ما خبره یې ونه منله نو مړه به یې کړم، که د ما خبره یې ونه منله نو زخمی به یې کړم، او به یې وام، سزا به وله ورکړم، دورې به ورکړم، کوړې به ورکړم. دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم، نه، که د ما خبره یې ونه منله جیل ته به یې لېږم. وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه، خو یې معشوق و که نه، جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکړم یا زه به یې مړ کړم. په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده، یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي، د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي، جیل ته به ولېږم، معمولي غوندې سزا والا ورکوم. بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې به له شل ورځې تېرې کړي، خو زما د اختیاره به بیا به یې سبا راوباسم. ښځو بیا ورته مجبوره، بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي. یوسف علیه السلام دغلته څه وایي؟ ربي السجن احب الی مما یدعونني الیه. یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر دی، جیل مې خوښ، که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار. خو دا ګناه خو تصور د معنی نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم، بلکل قطعا نه کېږي. جیل مې خوښ دی، الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی. والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. خو الله د ګناه نه مې ګوره ته ساتې، ګوره د ګناه نه ساتندون کې څوک دی؟ رب العالمین. الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته. ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي. پردی مال هره ګناه چې وي نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي، مزینه کی، ډوله کی، او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي، دی بیا خامخا ګناه کوي. یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپوهیو نه شم. یا الله ما به د دې مکر نه ساتې، جیل لاله بهتر دی. هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه، اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو، اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې. اوس به د سره څه کوو؟ زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې، جیل ته به لېږې. هم مجبوره و یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه. چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګه ننوته د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ. نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه مشر هغه معتقد شو، هغه بوله راته، هغه بوله د خوښې خوراک ورکو، هغه به ډېر لوی عزت کو، او خاص بارک کې بند نه که، ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کوم ځای کې ګرځې نو ګرځه. او ممکن ده زماړه کې دا یو ټکي راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوروي، ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې در لېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه، ولې محبت او مینه خو یې ورسره وه که نه، په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و، خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل، تپوسونه به ترې خلکو کول، حسن یې ډېر زیات و، او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي ته ورمینه پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو، یوسف علیه السلام مې ولیده، وایي چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه، خلک به راتلل تپوسونه به یې کول.
دو کسانو جناب او دبا په جیل کې سکول د ډیوټي سوا دبا د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان وغیله به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکې ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم الله راوویستم بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه هغې نه الله وساتلم اوس را باندې د امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګناه کړې ده نه مې مرګ کړې دی نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوئ الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلي و هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې دا غلطي کې دا معمولي جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی ځان ساته خلکو ته به خشته نصیحت کو د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو د مریضانو تپوسونه به کول د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو چې دې جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان 2 هلکان هغه 2 هلکان څوک یو د بادشاه کوم چې لوی بادشاه د عزیز خو وزیرو کوم چې لوی بادشاه دا هغه ریان نومو ریان هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کومو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و دې فرعون نیکو د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو د هغه نوم ولیدو د هغه د پلار نوم مصعبو او د مصعب د پلار نوم ریانو دا هغه ریانو دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې دا یو فرعون وی فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب نو د هغه بادشاه یو ساقي شراب به پسکل او یو خاص ډوډۍ والو اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې په هغې باندې پوره اعتمادي ولې زهر مهر ورته وانه چي خراب شي پې ونه خوري نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه وه جګړه وه هغې د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړه چې د مصر د بادشاه ریان دا خو ډېر مضبوط دی د دې لښکر خاوند دی په بله طریقه خو یې د نشم والی راشه ورته به دا غلامانو له پیسې ورکړمه زهر به ورته واچي دی به مړ شي دې دواړو له ډېره غټه پیسه ورکړه دې ساقي له دا شراب چې په بادشاه څکل او دا بل چې کوم ډوډۍ والا و لنګري دې له پیسې ورکړې باورچي چې ورته تاسو وایې وی تاسو به په ډوډۍ کې ورته زهر واچې ته به په شرابو کې معمولي غوندې زهر واچې په بادشاه به دا خوراک او اوبوس کې چې دا مړ شي وی ډېره ښه خبره ده نو هغې طباخ چې هغه کوم باورچي و لنګري هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه له تیار کو پکې معمولي زهر ور واچو تیز زهر او چې کوم شراب والو هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکې زه به شراب ورکم دا به اوس کې مړ به شي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وي چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښوده او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دی ویارې دی پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړ پیسې مې واخیستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی یاره زه خو دا شراب پې نه څکم خو دا بل ملګری پوه نه کړ زه خو پې نه څکم زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي زه اوس په ده باندې دی شراب وڅکم دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده نه هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل پاک سوچه او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښوده او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې نو دا چې کوم شراب والو د پې بیا ویرېده بادشاه سلامت یو خبره کوم دا ډوډۍ مه خوره ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دې سړي پکې زهر اچولې پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي وی بادشاه سلامت دروغ وایي د اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي خو دواړو په شریکه زهر اچولو خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل ده پکې زهر اچولې پام کوه چې دا ونسکې بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه اوبې هم سنبال هغه شراب او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږې د دې تحقیق کوو یو وی دا چولې دي بل وی دا چولې دي ای تحقیق کو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له سزا ورکو او چې کوم بی ګناه ثابت شو هغه وبري دا دواړه لکانو ته اتکړې واچولې او چې څنګه یوسف علی السلام جیل ته ننوځي دی مر سره جیل ته
بادشاہ تحقیق شروع کړ چې غلطی د چا ده. اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر ملو کړي نو ګناه ده شوه، او که شراب والا په شرابو کې زهر ملو کړي ګناه ده شوه، او که دواړو ملو کړي دواړو ګناه شوه. اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو، هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل، نو د دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب، څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی چې دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته، ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی. دواړه ورته کېناستل. موږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه موږ له د خوب تعبیر راکړه. څه خوب دی لیدلی؟ دا چې کوم ساقي دی دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم. انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا، زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم. دا خوب وینم. ابل وایي چې زه ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من، زه دا خوب وینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو، او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی. مونږ له د دې خوب تعبیر راکړي. وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغه لیدي، دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی، خوب یې لیدی نه دی. د دې تعبیر راله راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی. وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږې او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا په خپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغه